अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीनावालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول باروغ جوړ وي او د ژوند په موضوع کې به وي. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. دوستانو لکه مروت سره تعلق لرونکي یو ښایسته ځوان زلمی دوستانو د خپل د ماما زوی قتل کړو. دوستانو په څه وجه قتل کړو، اخر دومره ظلم ولې وکړو چې ښایسته ځوان هلک یې قتل کړو. دوستانو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ چې دوستانو حقیقت څه دی. دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. د لکي مروت سره تعلق لرونکي یو ښایسته ځوان هلک دوستانو چې په 12 جماعت کې سبق ویلو دوستانو خپل د ماما زوی ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو په دې وجه قتل کړو چې د ماما زوی د خور سره واده کول غوښتو او د هلک ورته خپل خور نه ورکوله او دوی چې زما خور به د تر زوی سره واده کوي. د دې په وجه باندې دوستانو د ماما زوی ظالم ولګېدل او دا هلک ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو ډیر غټ ظلم او زیاتی کړی دی. د یو ښځې نه کولو د واجې دوستانو خپل د ماما زوی ښایسته ځوان قتل کړو. دوستانو چې یقینا چې ډیر غټ ظلم یې کړی دی. دوستانو پلار یې په چیغو چیغو ژړل او ویل چې ما سره ډیر غټ ظلم او زیاتی وشو، زما زوی ډیر بې ګناه قتل شو. او دوستانو دا یې هم ویل چې ما ته د انصاف ملاو شي. خو دوستانو پولیس ډیر زیات بهادري وکړه چې په موقع باندې خپل چې کوم ملزم و هغه یې ګرفتار کړو. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ د معلوماتي ویډیو ضرور خوښ شوي. دوستانو نورو معلوماتي او تازه معلومات لپاره زموږ ویډیو چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه، د الله په امان.